سلامونه ګلالایو زده کوونکو، نن ورځ زموږ موضوع ده افیکسز. تاړي څه دي؟ تاړي دغه یو توری ده یا د توریو یو ګروپ مجموعه ده چې د یوه لغت په سر، پیل یا په آخر یا پای کې اضافه کیږي چې د دې سره موږ ته یو نوی لغت په لاس راځي. راځو افیکسز په دوه ډولو دي، یو پریفکس دي او بل سفکس دي. پریفکس مختاړي، سفکس وروستاړي. مختاړي څه دي؟ مختاړي هم یو توری ده یا د توریو یو مجموعه ده، ګروپ ته چې د لغت په سر یا پیل کې اضافه کیږي چې د دې سره موږ ته یو نوی لغت په لاس راځي. همداشان سفکس وروستاړي هغه هم یو توری ده یا د توریو یو مجموعه ده چې د یو لغت په آخر یا پای کې اضافه کیږي چې د دې سره موږ ته یو نوی لغت په لاس راځي، نوی لغت جوړوي. بیا ګلالایو زده کوونکو پریفکس په دوه ګروپونو ویشل کیږي، پوزیټیو پریفکس او نیگیټیو پریفکس. همداشان سفکس هم په دوه ګروپونو ویشل کیږي، پوزیټیو سفکس او نیگیټیو سفکس. راځو اوس تعریفوي تشریح ته راځو. افیکسز تاړي. Affixes are letters or group of letters added at the beginning or end of words to change their meaning and form. تاړي یو لکه پخوا مو چې ویل یو توری ده یا د توریو یو ګروپ ته مجموعه ده چې د لغت په سر کې یا په آخر کې اضافه کیږي چې د دغې معنا کې بدلون راولي یا د دغې حالت، وظیفه، فنکشن کې بدلون راولي. خو یوه خبره شته په دې کې وروسته بیا هم خبرې کوو. ځینو حالاتو کې فنکشن، وظیفه، دنده بدلوي او کله حالاتو کې دنده، وظیفه نه بدلوي، په دې معنا چې په همغه حالت کې نوی لغت هم پاتې کیږي، دغې وظیفه، فنکشن، دنده نه بدلوي. لکه راځو مثالونه ګورو. لکه وی کدی وی خپل اسم دی، وی معنا لاره، کدی وی په سر کې اضافه کړو دا به شي اوی معنا لرې ویریا. ګورئ د دغې معنا اول لاره اوس چې شو لرې، معنا یې هم بدله شوه او د دغې پخوا دغه اسم اوس چې شو صفت یا قید شو، حالت یا وظیفه، دنده یې هم بدله کړه. د چا؟ یو توری د ای په اساس. نو د ای چې دی دغه یو تاړی دی. همداشان بیا راځو ګلونو پلی کدی سره موږ په سر کې ری اضافه کړو دا به چی شي؟ ریپلی بشي. دغه پخوا فعل و، معنا و لوبه کول، اوس اسم دی، معنا د تکرار. دغه تغییرات د چا له برکته راغلل؟ دغه د دوو تورو د ری له برکته، د ری د وجې. ځکه پخوا موږ ویلی وو چې تاړي به یو توری وي یا به د توریو یو ګروپ وي چې د لغت په سر کې به اضافه کیږي او یا په آخر کې. دا هم لکه پخوا چې یو توری آ اضافه شو، د دغې لغت معنا او حالت یې بدل کړ، او اوس دوه توری ری راغلل چې د دغې پلی لغت او معنا او حالت یې بدل کړ. دا هم تاړي دي. همداشان ګلونو رین که په آخر کې موږ وای توری اضافه کړو دې نه به چې جوړ شي رینی. رین پخوا نه اسم و، معنا یې و باران، اوس صفت شو، معنا یې ده باراني. ګورئ په آخر کې یو توری اضافه شو چې دغه لغت معنا او حالت یې بدل کړل. همداشان ګلونو راځو کلین. کلین په آخر کې که موږ نس اضافه کړو دا به شي کلیننس. کلین پخوا فعل و، معنا یې و صفه کول، اوس ناون شو، معنا یې ده صفیه اضافه ته. ګورئ دغه پخوا و یو توری و چې د لغات په آخر کې اضافه شو او اوس د توریو مجموعه د یو ګروپ ته چې د لغات په آخر کې اضافه شو، د دغې هم یې معنا کې تغییر راوست او هم یې دغې په حالت کې تغییر راوست. اوس راځو ګلونو له دې افیکس بیا په دوه ګروپونو، لکه پخوا موږ چې ویل په دوه ګروپونو ویشل کیږي، پریفکس او سفکس. پری معنا د مخکې، پخوا پریفکس مخکې تړونی یا مختاړي. they are added at the beginning of a word. دغه د یوه لغت په سر یا پیل کې اضافه کیږي. لکه پخوا موږ چې ویل د دغې لغت په سر یا پیل کې اضافه شي چې دغې معنا کې بدلون راولي، یو نوی لغت چې جوړیږي هغې معنا بدلوي. دې کې یوه خبره شته ګلونو، لکه مخکې موږ چې ویل دغې کله دغې حالت کې تغییر راولي، فنکشن، وظیفه کې تغییر راولي، او کله حالت یا فنکشن کې تغییر نه راولي. دلته موږ مخکې مثالونو کې درته واضح کړي مو دي. لکه ټرن که دې په سر کې موږ ری اضافه کړو دا به ریټرن شي. ګورئ ټرن په خپله ناون د اسم یا د فعل وظیفه اجرا کوله چې معنا یې وه نوبت یا ګرځېدله. که دې په سر کې موږ ری اضافه کړو دا به ریټرن شي. ریټرن معنا واپسي یا بیرته راګرځل، بیرته راتلله. دغه هم ګوره د یوه لغت په سر کې اضافه شو، دغه یو مختاړی دی. لکه پخوا مو چې وویل چې مختاړي هغه دی چې لغت په سر یا پیل کې اضافه کېږي. د اصلي لغت د ټرن په سر کې اضافه شه چې یو نوی لغت یې موږ ته په لاس راکړ چې دغې معنا ده بیرته ګرځېدل یا واپس کېدل. خو ګورئ د دغې حالت بدل نه شه، ځکه پخوا هم ناون و اسم و، اوس هم ناون اسم دی. پخوا هم ورب و، اوس هم ورب یا فعل دی. حالت کې تغییر رانه وست، خو په معنا کې تغییر راوسته. همداشانې پولایټ که د پولایټ په سر کې موږ ایم اضافه کړو دا به ایم پولایټ شي. پولایټ معنا و ادبي
صفات و ایمپولایډ بې ادبه معنا یې بدله کړه خو حالت یا فنکشن وظیفه کې تغییر رانه ځکه پخوا هم صفت و اوس هم صفت دی حالت یې په هغه حال پاتې شو خو معنا کې تغییر راوسته راځو ګلونو او اوس مختاړي بیا په دوه ګروپونو ویشل کېږي پوزیټیو پریفکس او نیگیټیو پریفکس پوزیټیو پریفکس مثبت مختاړي they are added at the beginning to change the meaning to positive دغه د یوه لغت په سر کې اضافه کېږي چې د هغې معنا کې تغییر راولي خو په مثبت اړخ په دې معنا چې یو نوی لغت که موږ ته په لاس راکوي هغه معنا به یې هم مثبته وي مثبته معنا به موږ ته راکوي لکه ایټ که په سر کې موږ اوور اضافه کړو دا به اوور ایټ شي اوور معنا و خوړل اوور ایټ معنا زیات کړل یا ټنډېدله پخوا هم ورب و اوس هم ورب شو حالت کې تغییر رانغی خو معنا یې بدله کړه مثبته معنا یې مثبت لغت یې منځته راوسته همداشان لایک که د لایک په سر کې موږ ای اضافه کړو دا به الایک شي لایک معنا خوښول فعل و اوس الایک صفت دی معنا یې ده یو شان هم یې ګورئ معنا کې هم تغییر راوسته او هم یې په حالت کې هم تغییر راوسته یو توری و پخوا اوور د توری یو ګروپ مجموعه و یو توری دی د په سر کې اضافه شه د هغې معنا یې مثبته معنا راوسته هغه نوي لغات معنا هم مثبته وه همداشان بیا راځو نیگیټیو پریفکسز منفي مختاړي they are added at the beginning to change the meaning to negative they are added دوی اضافه کېږي at the beginning لکه څنګه پخوا چې موږ ویل پوزیټیو پریفکس هم د لغات په سر پیل کې اضافه کېږي نیگیټیو پریفکس هم د لغات په سر کې اضافه کېږي خو د دغې معنا به منفي اړخ ته اړوي یا نو لغت کله چې په لاس راځي هغې به معنا د هغې پخواني لغات منفي وي لکه هاپي معنا خوشحاله که د هاپي په سر کې موږ ان اضافه کړو دا به شي ان هاپي نوی لغت ان هاپي موږ ته په لاس راغړ نو د ان هاپي معنا ده خفا په دې معنا چې خوشحاله نه وي ګورئ معنا یې منفي اړخ ته واړوله همدغه شانې پاسبل ممکنه صفت دی که دې په سر کې موږ ام اضافه کړو امپاسبل ناممکن ناشونه معنا یې منفي اړخ ته واړوله منفي طرف ته یې بدله کړه خو حالت یې بدل نشه پخوا موږ ویلي وو چې حالت کله بدلوي او کله حالت نه بدلوي نو دلته پخوا هم صفت اوس هم صفت دی خو معنا یې خامخا بدلیږي ځکه پخوا معنا وه شونه ممکن اوس معنا ده ناشونه ناممکن اوس راځو سفکسز او وروستاړي they are added at the end of a word دغه د یو لغت په اخر کې اضافه کېږي چې د دغې معنا او حالت دواړه بدلوي دواړو کې بدلون یا تغییر راولي لکه کلاود د کلاود په اخر کې موږ وای اضافه کوو د دې به کلاودي جوړ شي کلاود معنا وه اسم و معنا یې وه ورېز او اوس صفت شه حالت یې بدل کړه معنا ده ورېزناکه همداشانې اټراکټ که دې سره په اخر کې آی وي اضافه کړو یو ګروپ د تورو اضافه کړو دا به اټراکټ شي اټراکټ پخوا فعل و معنا د جلبول یا جذب کول اوس صفت شو معنا د جالب یا جذاب ګلونو بیا سفکسز لکه پخوا موږ ویلې په دوه ګروپونو ویشل کېږي پوزیټیو سفکس او نیگیټیو سفکس they are added at the end to change the meaning to positive دغه د لغات په اخر یا پای کې اضافه کېږي چې د لغات معنا مثبت ته اړوي په دې معنا چې موږ ته یو نوی لغت راکوي هغې معنا به هم مثبته معنا به راکوي موږ ته لکه پلی په اخر کې ای ار اضافه کوو چې دې به پلیر جوړ شي پلی ورب و فعل و اوس ناون پلیر ته واوښته پخوا معنا یې وه لوبه کول اوس معنا یې ده لوبغاړی هم یې معنا بدله شوه او هم یې حالت فنکشن دنده بدله شوه همداشان ترانسلیټ که دې په اخر کې ټي آی او ان شن اضافه کړو دا به ترانسلیشن شي پخوا فعل و اوس ناون شو پخوا معنا چې کله ورب و فعل و معنا یې و ترجمه کول یا ژبړل اوس ناون ته بدل شه هم یې حالت بدل شه ورب و ناون ته واوښت او هم یې معنا بدله شوه پخوا معنا و ژبړل یا ترجمه کول اوس معنا یې د ژباړه یا ترجمه راځو بل د نیگیټیو سفکسز منفي وروستاړي they are added at the end to change the meaning to negative دغه د یوه لغت په اخر کې پای کې اضافه کېږي چې دغې معنا منفي طرف ته اړوي دغې یو نوی لغت معنا منفي معنا راکوي لکه هوپ په هوپ معنا هیله او ناون دی اسم دی یا فعل دی معنا د هیله امید یا هیله یا امید لرله که دې په اخر کې لیس اضافه کړو هوپلیس نه هیله یا نا امیده هم یې حالت بدل شو ځکه پخوا اسم هم او د فعل دواړو دندې اجرا کولې اوس صرف د صفت دنده اجرا کوي او معنا یې هم منفي اړخ ته بدله کړه همداشان جاب ناون دی اسم دی معنا د دنده یا وظیفه که دې په اخر کې لیس اضافه کړو جاب لیس بې وظیفې یا بې دندې حالت یې هم بدل شو ځکه پخوا اسم و او اوس صفت شو او پخوا معنا یې وظیفه یا دنده اوس معنا یې ده بې وظیفې چې دنده وظیفه ونه لري